السلام علیکم. جزاک الله خیر چې تاسو د ویډیو له خپل ټیم ورکړلو. نن بیان دی جنتی زنانه او جهنمی زنانه. چې جنتی زنانه څوک دي او جهنمی زنانه څوک دي. او دا ټیک ټاکرانی دی واوري دا جناکۍ چې کومې په دې ټیک ټاکو کې راځي دي خو د جنت بوی هم نشي لیدلی. ځکه چې د دې کوم کردارونه کوي په دې ټیک ټاکو او په دې سوشل میډیا باندې او ځان ته پښتني وایي. ډېر قیمتي بیان دی، راځي چې ټول یې کوو. فيهن بدي جنتن کی خیرات غور ببیانشتا اخلاق والا حسان خست مخن والا. د زنانه دو کمال دي چې دو ډول ولري، یو اخلاقی ډول او دویم ظاهری ډول. د دنیا په زنانو کې ټولې به نه یادو ځکه ښځې زورورې دي، نو بیا د دې ښځو نه هم سړی نه خلاصېږي. وایي به دا مولا ټول هم دې ښځو پسې لګېد. غالبا ګورې په ښځو کې که حسن ډېري نو اخلاق کمزوري، او دا تجربه شوې خبره ده چې کومه کې یو پوټی حسن زیات او لږ شانتې دا چونه او دا رنګ پې الله زیات کړی او ښایستی پیدا کړی نو هغه به ډېره بد اخلاق، هغه به دا ژبه به دا به 5 ګزه اوږدی، د هغې نه به ټول خلک تږي. ولې؟ هغه به د خپل حسن مغروری. نو که یو طرف ته لږه ښایسته ده، بل طرف ته ډېره زیاته بدرنګه ده. ولې؟ بد زبانه ده، بد اخلاقه ده. د زبان په اسلام کې دومره اهم دی اخلاق. یو زنانه دي اعمال لږ وکړي، بندګي دې هم لږه وکړي، خو چې د خولې نه څوک په عذاب نشي. نبي علیه الصلاة والسلام نه د یو زنانه په باره کې تپوس وشو. مشهوره زنانه ووایي چې فلانکۍ زنانه تقوم اللیل وتصوم النهار، ټول شپه تهجد کوي او د ورځې چې دی روجه. ته وګوره، شپې تهجد، د ورځې روجه. وتتصدق، او مالداره د خیراتونه هم ډېر کوي. هلته جومات کې ورکړی او یتیم له ورکړی او غریبانانو له ډېر صدقې کوي. خو ولکنها تؤذي جیرانها بلسانها، ګاونډیانې د ژبې نه ډېر تنګ. بعضې زنانه داسې چې 24 غنټې په دروازه کې د چمچمار په شانتې ولاړی، چې ماشوم ته چا خالي وران وکتل نو دا به په یو 5 کنځلې راشغی چې ولې په سترګو ړوند دي، ای خدای دې ځواني مرګ که، ای میراث شي، دا ټولې خیرې به یې راسر کړي. په دروازه کې به تیاره ولاړی، ماشوم ته وله نامکه نشي ویلی، اخوا کولی نشي. نو داسې زنانه چې دا ذکرونه مو کي او دا جانمازونه سوري کي او دا مسلې سورۍ کي، خو چې ګاونډیان د دې د اخلاقو نه او د دې د زبان نه تنګ وو، نو نبي علیه السلام فرمایي لا خیر فیها، په دې کې هیڅ خیر نشته، هي فی النار، دا جهنمي زنانه. دا ژبه دومره اهم شی دی اخلاق، دې ته څه وایي اخلاق. بله یو زنانه چا یاده کړله چې یو زنانه ده او داسې ډېر عبادت نه کوي او دومره غریبه ده چې کله ناکله خیرات کوي. وتتصدق باسوار، د وچې ډوډۍ ککوڼي چې کوم زاړه شوي وچه ډوډۍ سپوره چڼې سې کړي، داسې ډوډۍ چې ورکره پاتې شي دا صدقه کړي. خو ګاونډیان ترې ډېر خوشحاله دي، اخلاق، بده خبره نه کوي. د ښځو بدې خبرې څه دي؟ پیغور، خندا، خاوند پورې وله مسخرې، د بلې کور پورې خندل، د بلې جامې پورې، د بلې د بچو پورې، لوښي هم نه معاف کوي، د لوښو پورې هم وله وخاندي، دې پورې خندا. نو چې کومه زنانه صدقه وایي کمه کوي، وچه ډوډۍ ورکوي، داسې ډېر عبادت هم نه کوي، خو ګاونډیان یې د ژبې نه تنګ نه دي. نبي علیه السلام وفرمیل هي فی الجنه، دا جنتي زنانه. ځکه چې اخلاق خو یو قیمتي شی دی. حدیث کې ځکه راځي که تاسو غواړئ چې د میزان تله هم درنه شي، نو د میزان په تله کې درون شی کم یو دی، درون. ځکه د مالوچ هم تله کې کېده، تله پې ډکېږي، او د من کاڼ هم پکې کېده، په هغې باندې به تله ډکه نه شي، خو تله ډېره درنه وي. نو د اخلاقو داسې مثال دی لکه ګاڼي په تله کې کېغوستل. نبي علیه السلام فرمایي اسقل شیء فی المیزان خلق حسن، درون شی چې میزان تله ډېره درنوي، د کاڼو نه وزن ډېر لري، هغه ښایسته اخلاق. نو الله د جنت د بیبیانو په باره کې فرمایي خیرات، د جنت بیبیانې اخلاقي ډېرې غوره دي، ډېرې غوره دي اخلاق. خاوند به د دې نه خفه نشي، خاوند به ترې ناراضه نشي.
ستاسو څه خیال دی چې یو زنانه نه ګاونډ تنګي، یو زنانه نه خپلوانې زنانه تنګي؟ بعضې زنانه داسې چې خلک ورکره نه ورځي، ورکه کوي پلانکی سپی ده، خلکو په دې پرېښي چې سپی ده، وایي خولې پورې سپی تړلې ده، هر وخت یې غپ 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 غاپي لګیا ده. نو چې یو زنانه نه پردي خلک دومره تنګي چې کله ناکله ورسره میلاویږي، نو دا خاوند چې د دې سره هر ساعت میلاویږي او په کور کې وزې نه نوځي، دا به غریب به ترې څومره تنګي. خو څوک الوی او څوک یې نه وایي. فاکهه بعضې زنانه داسې چې خاوندان د دوو پوزو له ترې راغلي خو څه ویلی نه شي. ملک د پښتو دی، یو مولوي صاحب دا قصه زه ډېره کوم. نو زه چې عمرې نه رالم هغه ما ته ستړي مشي له راغی، وایي زه خو تا نه نه وم خبر چې ته عمرې له تلې، اوس هم ژوندی دی چې ته عمرې له تلې. که زه خبر وې ما تا ته یو دعا درخواست کوم، ما له دعا درخواست به دې د څه کوو، اوس خو هسې م رالو. وی یاره یو زنانه مې ده، د هغه یوه وفات شوې وه بل یې کړې وه، او دومره ترې تنګ یم. وایي ما ویل چې تا نه زه خبر وې تا ته به ما ویلې وې چې هلته ما ته دعا وکړه چې الله مې د دې مصیبت نه خلاصي. ګورې عالم و داسې نه چې ګپ شپي او یا داسې ښه متقي پرهیزګاره انسان، نو څه د دې د بد اخلاقۍ دې ښځې به په خاوند ګزار نه یې کړی، خو د دې زبان نه به دې خاوند صحیح تنګ. خیرات غوره زنانه دي اخلاقي لحاظ او حسان. خیرات فی الاخلاق او حسان فی الوجوه. اخلاق هم ښایسته او مخونه هم ښایسته او د انسان فطرت دا دی. او تاسو وګورئ ډېر خلک داسې شته چې اخلاقي ښځه خوښوي، د تورې او د سپینې دونه پروا نه ساتي، خو چې یاره اخلاق پکې، ځکه ښایسته ښځه شو سړی ترې تنګ دی. داسې زنانه شته اخلاق پکې نشته، دین پکې نشته، ښایسته ده، نو خپل خاوند چې د کوره وځي کور ته دونه تالا اچوي. ولې؟ بد اخلاقه ده، بهر وځي، بد کرداره ده، ګرځي، خلک دې تنګ دي، نو خپلې ښځې پسې د بهر نه تالا وي، نو د دې سره ژوند په تکلیف کې شي. اوس د دې بیبیانو الله هغه فرمایي خیراتو چې تا به د سر خفه نه کړي، نو لږ د هغې دپاره هم خواري وکړه که نه. د دې بیبیانو دپاره منډه او منډه، حرام او حلال نه ګوري، خپل او پردی نه ګوري، روا او ناروا سړی نه ګوري. ولې؟ چې ښځه مې پټوي، ښځه مې مړی، ښځه مې پکوري، نو د هغه ښځو دپاره هم تیاری پکار. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله په خپله قصیده کې یو شعر فرمایلی دی، وایي قبحت خلائقها وقبح فعلها شیطانة فی صورة الانسان. د دنیا څه ښځې دي اخلاق هم خراب، کارونه هم خراب، روغه رمټه شیطانه ده، خو صرف شکل د انسان، هر کار د شیطانت. بس ناسته په دې سوچ او فکر کې چې داسې کومه خبره وکړم چې دا سړی تنګ کم، دا سړی ملامته کم، دا سړی پریشانه کم، دا سړی ورخطا. وګورئ ټولې نم دي الا من رحم ربک. ډېرې نیکانې زنانه شته چې خاوندان په دې لاس کې ګرځوي، ډېرې نیکانې زنانه شته د خاوند تابعداري، ټولې نه یادو. دا یوه نیمه او د یوې نیمې د وجې نه ټولې څه شي بدنامې شي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خدو او قیمتي بیان چې تاسو واردو دغه شم بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.